اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور یوسف زرمتی. ګرانو هیوادوالو غواړم نن د سره یې وړه غونتې ویډیو شریک کړم، هغه هم د کرکټ په اړه. خدای دې وکړي چې زما دا ویډیو په تاسو باندې بده ونه لګیږي. ګران دوستان، لکه څنګه چې موږ تاسو وایو چې پلانکای ګاونډي هیواد زموږ دښمن دی او پلانکای ګاونډي هیواد زموږ دښمن دی، خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په دې خپله داخلي دښمنانو ته زموږ سوچ نه دی چې زموږ په داخل کې څوک دښمنان دي او څوک زموږ د دې هیواد دښمنان دي، څوک زموږ د دې ملت دښمنان دي، څوک زموږ د خوشحالیو دښمنان دي او څوک زموږ په منځ کې هغه نفرتونه خوري، هغه څوک دي چې دا نن تاسو یې موږ ګورو. ګران دوستانو، هغې ته د هغې په مقابل کې نه څوک چا مظاهره وکړه، نه څوک راجګ شول، نه چا د اواز پورته کړلو چې دا ظلم دی، ولې دا خو د دوی د پلار اداره نه ده، دا خو د دوی د ورونو اداره نه ده، دا خو د دوی د نیکونو اداره نه ده، دا خو د ټول افغانستان اداره ده، دا خو د ټول افغانستان حق دی، دا خو د ټول افغانستان خوشحالي ده او دا خو د ټول افغانستان ویاړونه دي. دوی د افغانستان په خوشحالیو باندې خاورې واړولې، دوی د افغانستان خوشحالۍ له منځه یوړې، دوی د افغانستان د خلکو په منځ کې نفرت جوړ کړو، دوی د افغانستان بیرغ ته په سپکه سترګه وکتل، دوی د افغانستان د خلکو دغه مظلومو خلکو خوشحالیو ته په بده سترګه وکتل. هغه څوک یادوم د کرکټ بورډ هغه رئیسان، د کرکټ بورډ هغه چارواکي، د کرکټ بورډ هغه چې دغه کوم اوس په دندو باندې دي یا په دندو باندې تیر شول. ګران دوستانو، په دې خبره باندې تاسو ته بد هم ښکاره نه شم که موږ تاسو زموږ ستر کتاب چې په حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم باندې نازل شوی دی، قرآن کریم راواخلو او دغو خلکو ته په یو جومات کې کېږدو او دا موږ راولو او په دې قرآن باندې یې موږ تیر کړو چې تاسو راشئ، تاسو قسم وکئ، تاسو په دې قرآن باندې لاس کېږدئ چې تاسو څومره خیانت کړی دی، تاسو له دې وطن سره څومره جفا وکړه، تاسو له دې وطن سره څومره زیاتی وکړو. په دې کې لوبغاړي زه نه ملامتوم، په دې کې زه دا خلک ملامتوم چې د پیسو په خاطر باندې خپل ورونه، خپل ورارونه او خپل هغه څوک راولي چې هغه دوی ته ډالر ورکوي. ما مخکې هم دا خبرې کړې وې چې څوک چې په دې وطن کې ډالر ویشي، څوک چې په دې وطن کې ډالر ولري، هغه د هر چا پلار دی، هغه په هر چا باندې له پاسه دی، هغه په هر چا باندې له پاسه خیږي، هغه دې وطن ته نه ګوري، هغه دې افغانستان ته نه ګوري، هغه دې دومره وخت جنگ ته نه ګوري، هغه زمونږ د مظلوم خلکو ته نه ګوري، هغه زمونږ د شهیدانو، زمونږ د کونډو، زمونږ د یتیمانو ته نه ګوري، خو مګم هغه د خپل جیب ته ګوري او دا سوچ او فکر یې په زړه کې نشته چې سبا به موږ هغه 2 ځای ته ورځو او هغلته به بیا موږ څه جواب ورکړو. بله خبره زه دا کوم ګران دوستانو، د کرکټ یو مینوال د رحیم صدیقي په نوم یو ځوان دی، زه ورته احترام لرم ځکه چې زه هم د خپل وطن سره ډېره زیاته مینه لرم او بل څوک چې د وطن سره ډېره زیاته مینه لري هغوی ته هم ډېر احترام لرم. دا په هند کې په نیوزیلینډ کې اوسېږي، له نیوزیلینډ څخه راغلی و، دلته بیا هند ته راغلی دی، په هند کې خپله لوبډله تشویق کوي. تشویق یې د ستایلو وړ دی، ملاتړ یې د ستایلو وړ دی. دی چې کوم د افغانستان بیرغ رفعي هغې ته موږ سلام کوو، احترام کوو. خو بده خبره دلته دغه ده چې د پرون په د افغانستان په لوبغاړو یا د افغانستان په چارواکو باندې په یعنې په ټولنیزو رسنیو کې دا تور پورې کړی چې دلته جواري شروع ده یا دلته جواري کېږي. دا داسې نه وه په کار. دا خو موږ ته بهتره معلومه ده چې زموږ رئیسان چې راغلي دي، زموږ د کرکټ بورډ چارواکي چې راغلي دي، هغه ټول یا غله دي یا هغه خلک دي چې هغه د افغانستان د ګټو خلاف دي یا د دې افغانستان سره جفا کوونکي خلک دي. خو بیا هم موږ په ټولنیزو رسنیو کې یا موږ په اردو ژبه یا زموږ د نورو خلکو په ژبه باندې یا موږ داسې واضح، ځکه پرون په لوبه کې کوم رشوت وشوت نه و، دا چې ویسټ انډیز په موږ باندې لوبډله په موږ باندې پیاوړې ده، هغه که پیاوړې نه وي هغې ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړی و، هغه ځوان لوبغاړی یې ښه ثابت شو، هغه یې ښه لوبه وکړله او موږ کومه ورلډ کپ لوبه نه کوله چې موږ هغه په هغې جواري وکړو یا په هغې باندې موږ رشوت واخلو. خو بدبختانه دلته غلطي د کرکټ بورډ دا ده چې هغه لوبغاړي انتخاب کړي وو چې هغه لوبغاړي نه په شپږیزه کې ښه ځلېدلي وو، نه په نورو میچونو کې ښه ځلېدلي وو او هغه لوبغاړو ته یې چانس نه ورکړی چې کوم ځوانان دي او ځلیږي او دې خلکو ته خوشحالي راوړي. خو دا په کرکټ بورډ کې دا ستونزه شته چې دوی د افغانستان خوشحالي له خاورو سره خاورې کړل او په دغو مینوالو باندې زه دا غږ کوم چې تاسو د خپل ځان د مشهورولو دپاره، د خپل ځان د مخکې وتللو دپاره د خپل افغانستان هغه ارزښت مه لاندې کوئ، د خپل افغانستان دغه بیرغ مه ټیټوئ، د خپل افغانستان خلک مه سپکوئ، ځکه که چېرته موږ په بله ژبه باندې ووایو چې زموږ د افغانستان، دا زه هم کولی شم
چې په اردو باندې وایم، په انګریزي باندې وایم، په نورو ژبو باندې وایم. دا کرکټونه دا خو همیشه زمونږ په مخ کې شوي دي، مونږ ورغلي یو دې میدانو ته، مونږ لیدلي دي چې دې سره جفا شوې ده. خو مګم که مونږ د ځان د مشورولو په خاطر په نورو ژبو باندې دغسې تور پورې کوو، دا بیا زمونږ لپاره ښه نه ده. مونږ په ولسمشر باندې غږ کوو چې په اداره کې دې باید زر عاجل هغه بدلون راشي، هغه خلک دې راشي چې هغه په کرکټ باندې پوهه وي او لوبغاړو ته دې هېڅکله دغه واک ورنه کړل شي چې هغه د رئیس خبره هم نه عملي کوي، د کرکټ بورډ خبره هم نه عملي کوي، د کوچ خبره هم نه عملي کوي. موږ ته پکار ده چې دغسې یوه اداره وي لکه څنګه چې مخکې د افغانانو ته خوشحالۍ ورکولې، اوس هم د افغانانو ته خوشحالۍ ورکړي. که بیا نه ورکوي، بیا راځئ چې ټول راپورته شو او د دې کرکټ بورډ په خلاف باندې موږ مظاهرې وکړو تر څو حقدار ته ورکړل شي، هغه چا ته ورکړل شي چې هغه د دې کار جوګه واوسي، د دې کار وړ واوسي، هغه چا ته نه چې هغه دغه له منځه یوسي. نو زما دغه خبرې خدای دې وکړي چې په چا باندې بدې نه وي لګېدلې، که ما نه کومه غلطي شوې دي هغې بښنه غواړم. زما دغه ویډیو مخ ته هم درسره شیر کړئ.